بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم چک نسته ته. دا د چارسدي یو علاقه ده. د دې چې کوم محرومیان دي، د دې چې کوم مسایل دي، د هغې په بابت سره نن زما د دې پروګرام میلمه یو ډېر خوږ شخصیت چیرمین دی د دې حاجي محمد اقبال صاحب عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق ته راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د هغې نه مکمل معلومات د دې حلقې د مسایل او د هغې د سیاسي بیک ګراوند واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر دی ډاکټر جمال صاحب، څنګه حال خیر دی؟ شکر الله ټیک ټاک خیریت دی. شکر الحمدلله جی. حاجي محمد اقبال صاحب لږ زموږ ناظرین ته د خپل سیاست آغاز او د دې باره کې لږ ووایي چې یاره د چیرمین او د راتلو لپاره چې کوم مزل تاسو کړی دی هغه څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر جمال وروره د عوامي نیشنل پارټۍ جی دا خو یو ډېره غټه په ټوله دنیا کې مشهوره پارټي ده جی. او زمونږ مشران چې شروع وشو هغوی په دې کې پارټۍ کې جنډې سره خېږولې وې. دا موږ د ډېر ټوټوالي خبره کوم نه ده جی. او هغه مزدورکار ټولو زمیندار او زمینداري به کوله او تلل به اوټ به اچول بالکل او راتلل به زمینداري به کوله. د هغې نه وروستو په مزه مزه موږ پکې راغټ شو، نوکران شو پکې. ریټایرمنټ ما واخیسته چې کلي ته رالم نو داسې معمولي خدمت هم د خلکو کولو، منډه تړله به مو سره واله. ټیک دی. او د وس مطابق چې څونه به زمونږ وس و جیز کار و، ناجیزه کارونه نه، بالکل هغوی سره به ګرځېدو. کال دوه پس چې کله دا بلدیات الیکشن راغی جی نو زمونږ د کلي دا کم مشران چې دي داسې ډېر معزز چې کم چاته زه ډېر نږدې م او کم ماته ډېر نږدې جی نو هغوی راته وایي چې حاجي صاحب الیکشن را روان دی او انشاءالله ته به ودرېږي. ټیک. نو هغه الیکشن بیا هم 2 کاله پس شو، ناظمان ختم هم شو. جی. او خو ما ورته ویره زه الیکشن نه کوم او عوامي نیشنل پارټي دا زمونږ پارټي ده جی. او انشاءالله دې لپاره به ټولو منډې وو او زمونږ مشران هم ویلي دي موږ به مو خو او الیکشن نشم کولی، ولې چې یو کمزوري ده په الیکشن باندې ډېرې پیسې لګي. صحیح. او هغه پوسټر هم چاپ کې هر څه کې که نه او میلمه به هم راځي، یو شی او بل شی هم راځي، خو دا زمونږ د وس نه بار خبره وه. ټیک دی. او دوی ویې نه چې دا هر څه موږ د لکو څه خدمت وي موږ کوو. او نو خدای دې ټولو خلکو عزت وکړي زمونږ د مشرانو او چې ما سره یې دونه منډې تړلې وې، کاپریشن وکړو، عزت او ذلت الله ورکړي. خو دوی ما سره منډې تړلې ووایه الله تعالی زمونږ مدد وکړو او موږ د هغه عزت راکړو. زه الیکشن ته ودرولم جی. او ډېر په اخلاص سره زمونږ دا کم چې مشران دي د کلي جی او ما سره یې منډې تړلې ووایه الله تعالی زه کامیاب کړم. ټیک جی. دې کې تاسو سره د خلکو ډېره مینه هم کړې ده. په دې چې ډېر زبردست منډیټ یې تاسو له درکړی دی، که دې چې کشرانو مشرانو زنانه وي نو ډېر ښکلي منډیټ یې تاسو له درکړی دی. واقعي تاسو د دې قابل وئ. په دې چې دا کم ته تاسو لږ غوندې خدمت وایي ټوټه پوټه، نو هغه لږ نه ډېر کافي و چې کوم تاسو د الیکشن نه مخکې چې کوم خدمات وو 2010 سیلاب شو یا داسې دا نور چې تاسو څومره خدمات وو هغه نن سبا ښېګړه د چا نه هېرېږي نه. او پښتانه خو په دې خبره کې لکه ډېر زیات مخکې دي چې یاره د چا ښېګړه نه هېروي. د حاجي محمد اقبال صاحب د حلقې مسایل چې خبره کوم نو ستاسو د حلقې د وي سی د روډ سټرکچر او فرشبندي د دې صورتحال څنګه دی؟ یاره زمونږ د حلقې چې کوم د 2013 خبره وکړو د اټو چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت جی د هغې نه به شروع شو. او خیر زه په سروس باندې هم نوکري مې کوله او دې شي ته مې څه خیال هم نو سیاست ته چې هر به په سیاست راځم او زه به پاس کېږم او زه به چیرمین جوړېږم. او د هغه وخت نه والې تر نن تاریخه پورې په 2-3 کاله کې خو زمونږ دا سړک خراب و نو دا نه جوړېده. ټیک جی. بیا د مولیانو حکومت چې راغی نو بیا را سړک پکې زمونږ جوړ شو، تارکول یې پرې معمولي واچول او مینې مې پرېښلې. تاسو په اعلان راغلې جی ها بالکل جی. د دغې دوکانه پورې دې خو یې پرېښلې، دا ټول سړک و. ټیک دی. باقي پرشبندۍ خو هم د روټین مطابق چې را کوم کلو کې کېږي خښتې پکې لګېدلې وي. او دا عوامي نیشنل پارټۍ په دې کې خښتې شروع کړې وي او دا ټولې خښتې پرشبندي څونه چې شوې دا ټولې هغې کړې ده. اوس چې کوم نوې خلک راځي او کارونه کېږي د هغوی بې را پرشونه اچوي. جی بالکل.
دا پیسې کنه کنټریکټ پیسې را پاسه بالکل او خو لکه دا کم ځای لږ ځای کې چې ته ویني را کوسي موسي دا غځای پورې د دې دلته اعراب راځي هغې ته موږ درب باجو کې وایو جی جی هغه اړخ ته چې کم دی نو کوسي موسي ډېره خرابې دي ټیک اوس هم هغه حالات دی لکه کوم چې مخکې ٹھیک جی بل لکه د سکول په حواله تاسو خبرې کوم جی جی زمونږ په سکول کې میډل سکول دی مخکې پکې پرایمري و ٹھیک جی دلته په حباز جی صاحب هغه ځای ورکړی ولا جی جی بیا پکې چې میډل هم جوړ شو جی اوس پکې راتمه پورې سبق هم خلک وایي او لیکن اوس هم هغه کې سالور استادان کم دي امتحان په سر را روان دي زابل ورستلو ما ایډی له زبیر صاحب نامه را هغه لورله ما دي استادانو راته وي موته سر دي داس راسه مسله را هغه ویره اوس موجوده وخت خو بین لګیدل دي ٹھیک او زه به مې چې موږ سره سمې ربانی وکا خی هغه زه به تاسو له سیټي استاد درکم چې دا ارس پڑھاوي خی مې دې سیټي راکا دوه کسان راکا کم سلور دي خو ته دوه راکا هډ ماستر پکې نشته چې موږ بالکل موجوده وخت خی هغه ماته وی چې یاره یو به درکم او کوشش وکوم تر نن تاریخه پورې هغه یو سړی نه دراغلی خی بل وسره خوا کې د جنکو سکول دی پرایمري جی جی هغه کې چې درې استادان دي خی خپساب سکول کې په صاحب سکول کې درې استادان دي او نو لګي پکې اته کنه خو لکه زمونږ پرایمري کې استادان نو دي ها جی نو الته خو جنکې دي کنه بالکل جی نو هغه ته هم اته نه نو وخه پکار دي کنه بالکل اوس پورې چې هغه درې ټیچر دي پکې ها او د درې سلور پنځه اوس هم پاره کامل هغه کې چې نشته خی لکه ډېر بد حالات دي بالکل جی تعلیم صورتحال لکه د تعلیم صورتحال ډېر بد حالات پکې دي صحیح خاص کر د میډل سکول بالکل جی د الکانو ها جی او د جنکو د پرایمري سکول نو داسې به د میډل دي بالکل ولکه دوی ماته وی چې را د میډل سکول د پرایمري زموږ حالات ډېر خراب دي ٹھیک جی ما وته ان شاء الله سبا بزم خی او کوم چې ردی مشر یادي صاحب غوي سره خبرو کوم چې دا د حالات دي ٹھیک جی بل جی دا ته وی چې په دې باندې بین دی هغه بین جی ختم شو ما وته اخبار د غمر سنکو چې بین ختم شو دا کسان موږ ته پوره کا او تر نن تاریخ پورې د دویم هفته چې هغه اس قسمه اکشن پدې نه راغشته خی مارچ کې امتحان روان بالکل وړه بځي سره حقیقت خبره ده بل دومره دلته نږدې لکه هغه اگزام رانږدې دي خو لکه داسې حالاتو کې به ناظرین زموږ مسله دا ده بلډینګ نشته سکولونه نشته چې سکولونه وي نو هلته تعلیمي معیار چې دی هغه دومره زیات کمزوري څه د ډپارټمنټ څه طرف نه بیا داسې ټیچران ما په دې کې پی کې به تاسو به هم لیدلي چې هغې ته لکه اوسه پورې پته هم نشته چې یاره د هغې کوم ځای ته ټرانسفر شوی دی ما خپله داسې ټیچر لیدلی دی چې هغه وایي چې یاره دې ورسک روډ باندې مې چېرته سکول دی او زه تللی نه یم خو هغه سکول کې زما ډیوټي ده فیمیل وه نو دا خبرې چې یاره لکه بعض ځایونو کې داسې دغه هم وي چې هغه په دې عمر کې لکه 15 کاله 8 کاله یې د نوکرۍ شوي وي او هغې ته دا پته نه وي چې یاره سکول یې کم یو دی حاجي محمد اقبال صاحب د ستاسو د علاقه چې دا سیلاب ځپلې هم ده نو تاسو له امداد وغیره دې کې راغلی دی څه بالکل ناصر جمال وروره په کله چې په 2010 کې سیلاب راغلو هغه وخت کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت جی هر څه پکې ډېرو صحیح دی اوس چې کوم دا سیلاب راغی نو په دې کې د حکومت ته اړه پټې شی موږ ته په امداد نه راغلی صحیح دی چېرې دا تاسو لري خلکو لور کې بالکل یا روجي راغلي دي روډه راغلي رچیا راغلي دي خپل مدد آپ ایسے سونه چې خلکو یاران دوستانو لکه موږ له خپل ر پېښور نه اسلام آباد نه یو ځای بل ځای ردي کلو خلکو کوم چې سیلاب نو والي موږ له هر سروړي دي او زما په دفتر کې جی شل کسان دلته پراتو دلته جی پراتو دلته کې زموږ مرګري دي د ان پی صدر دی شهزاد نامیرا جی جی دا غوي په اجره کې جی 60 کسان پراتو او دا خدمت په شکر الحمدلله موږ په خپل کړی موږ جروزم په خپل په خري خلکو نمبر کړی ٹھیک جی لکه غوي خراب ورسي خراب بالکل خو د حکومت تاړه خجی کچته ان جی اوز والا سروړي ور کړی ولا بالکل اوسم زما په خیال چې ډیرو خلکو کرا اسباب نشته صحیح خبره ما ایسی سپته یو درخواست ورکړو ډی سی سپته د کټونو لپاره د اسباب لپاره هغه ترو پر چینل شو جی جی دا سیکریټری صاحب زمونږه غني تحصیلدار ته لاړ بیا پټواری ته لاړ پټواری سروې وکړه هغه وی چې بالکل دادی ټیک وای صحیح دی دا غي باوجود هم هغه زمونږ نه غوي واغښت موږ به انجیوز ولته وای خو سه پوری هغه موږ نه سنې راکړي سنې دي کړي اسم نه دي خای او بغیر د بلوند بلټونه صحیح دی موږ راغلي دي خدای دې عزت وکي او د ماریا مریو بو کې موږ ولاړو غیم ولاړو خای
او یا 50 یا 60 یا 100 کسان یې ریسکیو کړي دي او دلته راوستي دي. ټیک شو جی. د بجلی صورتحال تاسو په دې وی سی کې څنګه دی؟ د بجلی خو جی دا صورتحال چې مخکې به ګنټه وه دا 2 غنټې به و ګنټه به نه وه. ښه اوس جی ګنټه وي او ګنټه نه. ښه 12 غنټې لوډ شي. بالکل جی ګنټه وي ښه او ګنټه دي. دا د بجلی صورتحال دی. ښه حاجي محمد اقبال صاحب د ټرانسفارمر وغیرہ هم خراب شي نو صوبایي حکومت تاسو سره څه مرسته کوي که نه؟ لکه اپنی مدد آپ باندې کوي پی آر باندې کوي یا پارټۍ بیس باندې څه صورتحال دی؟ بالکل جی څونه ټرانسفارمر چې دلته خرابېږي نو دا ټول دا خلک په خپلو پیسو جوړوي. ښه تر نن تاریخه پورې موږ د سرکار ټرانسفارمر نه دی جوړ کړی. ښه اوس موجوده وخت کې الیکشن چې رانږدې شي نو هر سړی بیا تا ته رانږدې شي. بالکل دا درب ماجوکې تا ته ما یاد کړې کې 50 ټرانسفارمر دي. ښه نو هغه لوډ پې ډېر دی او خلکو کونډې هم ډېرې شولي. بالکل هغه هر وخت سوځي. بالکل نو هغه میاشت داسې هم پروت وي ولې هر وخت به ته پیسې راغونډې چې 2 کیلو وي نو 50,000 روپۍ شوي. بالکل نو هغه چې میاشت غریبانان هم داسې سم بغیر بجلی تېروي. ښه او کله چې دا الیکشن خبره ده نو اوس چې ټرانسفارمر خراب شي نو په میاشت کې ورته چا ټیک کړو. ښه هرې پارټۍ والا چې ټیک کوله ټیک او چا ولا ټیک کړي چا ولا ټیک کړه. خو همداسې مطلب دا دی چې الیکشن نه وي نو په داسې حالاتو کې هېڅ قسمه داسې څه نشته د الیکشن نه مخکې. ټیک جی چې الیکشن راشي نو هر سړی به تا پسې راځي مو بالکل کینی به مو خانجي هم مته وي او جي هم مته وي. زه خو ما تیرم یو 3-4 بلکې یو هفته به کېږي ما دا خبره کړې وه چې یاره اوس انشاءالله ایم پی ای چې کوم دي هغه هم پځې شول حجرو ته لاړه او اوس په دا هم ورته پتې چې دا فلانکې سپلی چې دی نو دا د حاجي مراد دي او دا چې دی نو د شمشیر دي او دا فلانکي سپلی چې دا د فلانکي دي یا دا لاره کې روانې وي دا د فلانکي کوټي ده هغه اچولې ده او دا به هم هغوی نو اوس به ورته کوټۍ هم پتې او د سپلو به هم ورته پتې. زموږ مسله دا چې کله په اقتدار کې هغه ټایم کې خان نه مه یارېږه خان کارنده نه یارېږه نو هغې ته ملاقات ډېر زیات ګران وي او دا ناظمان چیرمنان دا خو داسې دي چې د هر چا په وس کې وي هر چا ورته اپروچ وي نو دوی د مسایلو سره زیات ټچ وي فنډز وغیره دوی ته میلاویږي نه دوی ته تر اوسه پورې شته دی نه او مسایل چې کوم دی هغه روزانه د دوی په سر باندې داسې پراته وي چې لکه د ایم پی ایم ته نه خلاصې او ایم ان ایم ته نه خلاصې او د الیکشن چې شوی دی دا په دې خبره شوی دی چې ایم ان ایم پی ای اختیارات چې دی دا به منتقل کیږي چیرمنانو ته خو څه حاصل رسول نه شول. د ګیس په بابت سره لغونتې راته ووایي چې حاجي محمد اقبال صاحب ګیس صورتحال دلته جی ناصر جمال وروره ګیس خو زمونږ کلي کې شته نه. ښه پیپونه پکې لګېدلي دي. ښه خو د الیکشن د سیټ کولو ټیک چې کله الیکشن کېږي نو د دې جیان په ځای شوم ٹھیک جی الیکشن خو ټول خراب شو بالکل معامله ټوله ګډوډه شوه بالکل نو صرف پیپونه په ځمکه کې پراته دي ښه او خو یو سړی هم داسې اوسه پورې نه دي ویلي چې یاره دا زه د الله رضا لپاره وکړم ٹھیک جی اوس په راځي بالکل وټونه به غواړي بالکل نو هر سړی وایي دا زه کوم او دا زه کوم او دا زه کوم بالکل خو دی به بیا هم دا وایي چې زه پاس شوم اسمبلۍ ته لاړم نو دا به زه کوم جی بالکل دا شرایط خوش چې اسمبلۍ ته نه تللی خو هغه هېڅکله ستا کار نه کوي صحیح دی نو د ګیس په حوالې سره دغه خبره ده چې لکه شته دی نه پیپونه شته خو ګیس نشته پیپونه چې لګېدلي دي ګیس نشته ٹھیک جی بالکل صحیح ده سرکاري وړو په بابت سره لګ راته یاره سرکاري وړو خو مخکې به موږ ته 120 تیلې راتلې جی او هغه ورو جي بیا کمې شوې جی بیا 100 شوې بیا 90 شو جي اوس دي 85 شوې 10 کیلو بالکل جی روز تر ورځه دا دي په کمی روان دي ٹھیک جی نو کتره میل والا وی چیرې دار وي د ډي سي دفتر وړي ٹھیک جی اعلان کې په 100 ځله موږ اي سي سي اف سره اي ډي سي سي اف سره دغه دفتر ته که په یو ورځ نه په دویم ورځ په دفتر کې ناستو بالکل او هغه سره په وړو خبرې کوو بالکل موږ پرونم ته ټول ناظمین بالکل او ډي سي سي اف نو په ځای باندې اوس 4 بجې به ان شاء الله موږ بیا ځو جی جی د دې وړو باره کې بالکل او موږ باغوي سره خبره کوو چې دا روز تر روزه کمی کې داولي بالکل جی او بل دا مخکې خو یو بانه و چې را ایم ان اي سری دي ام پی اي سری دي ډي سي صاحب له چې کلم ناظمان چیرمنان ورته راکېنه ساغي ورا پن به لړه کلو هغه به چې زما سره خو سم نشته اوس خو ورسره تاسو سره دي نو کله مهرباني د خلکو سره وکي یو د رښتیانو مهرباني وکي یو دا وړه ورته ریلیز کینو دا بل خي څنګه چې تاسو خبره کوله بل
بل سر جی د بیچو باره کې یو خبره کوم جی ها بالکل چې یو خو زمونږ د تحصیل 3 کیلومتر لر دی جی او زمونږ د کلی خلک ټول ټاټکی مار دي لکه مزدور کار خلک دي بالکل 600 روپے 700 روپے را دوی دیاړي را او هغه روزانه نه او هغه جی پته نه لګي لکه کله وی کله ني اوس اولو پسې چې کله پاتې شي اوړه خلي جی بالکل زما په کلی کې مو نو جی د مزدورانو به چټي کې صحیح خبر نو 2500 650 تیل را بالکل او دا 600 روپے دي بالکل هم لاړې بالکل بلکې بیماری پکې جیرا شي نو هغه ودی هسپتال ته نو کا په چنجه کې مزي بالکل نو که دوه کسان وي نو 80 روپے را وی دا کوي شو بالکل الته به بیا جی په 10 روپے چټي اخلي بالکل بیا به ته ډاکټر ټیسټونه کوي ته ولیکي نو هسپتال کې هم په پیسو کوي خیراتی نه کوي صحیح دی خاص سیاستي هسپتال کې چې خیراتی ټیسټ ته په پیسو باندې کوي صحیح دی بیا کته ته دوا ولیکي نو هغه دوا بجي د 1000 د 2000 نه کم نه ٹھیک جی نو هغه بجي د خلکو لازمي قرض صحیح نو د کور بیا بلستون خرڅ یا پکې خرڅ یا بټه بالکل نو یا برچانه سوال کی قرض بغواړي بالکل او بیا ورکړي بالکل نو کومنګ ته موجوده ګورنمنت خو دغه نگران حکومت دی بالکل نو کو بده کې دوی سوکړو مهرباني وکړه او موږ د دلته یو بیشو جوړ کړه بدل د دې زما ارزان را صحیح خبره دی په 50000 یا 40000 روپیا مرلره بالکل حکومت موږ سره دا دغه کوي نو ان شاء الله چې موږ به کوشش وکړو چې موږ ولر خلکو نه پیسې راغونډ کولګي صحیح خبره دی لکه کډیر نه یو لک روپیا خو بل راغونډ کو بالکل جی یو بدري مرلزه خو بولوالو بالکل جی صحیح خبره او نو دوی په بلډینګ مودري بالکل بل زمونږ په کلی کې های سکول تحصیل ته 3 کیلومتر کې دی ٹھیک جی زی او راځي خی نو های سکول هم دلته نشته خی زمونږ په ولې دلته میډل شته های الکانو نشته کده جنو کو د یوم نشته جی خدوار نه د الکستون میډل شته خی نه د الکستون رجی نشته خی هغه به 3 کیلومتر زی 3 کیلومتر وځي جو زیو راځي با نو راډا څخه خلک دي چې هغه بچی د سکول نه پاسو صحیح خبر وسی نه کیږي د کتاب وسی نه کیږي د جامو وسی نه کیږي د سپلو وسی نه کیږي او الکان خو جی غواړي بالکل بیا تاسو خبره چې یره دی دا کم کرایه به ورکوي او دا 3 کیلومتر او دغه بالکل جی الته باغ جی چولیم خوري بالکل لکه ماشومان خودي کنه نو بالکل کم از کم چې هغه سره لکه را 40 روپیا خو یو سړی کوي شو جی بالکل نو کاغذ سره د 100 روپو خو جوړې شو بالکل او نیمه روټه شو مثلا یو یا نیمه روټه نو 100 روپیا شو بالکل حقیقت او خلک ټول کمزور دي صحیح خبر ډیر خلک په کې لاړ شي چې راشي نو هغه ما هم ډوډۍ بالکل واغی ته تعلیم چې دی وجنه پری د ډیر وجې هغه ډیر ماشومان ما وکتلو چې هغه جی ولی بچي هغه مصری سره کینی یو ماشوم ته مې بل وځي ولی نو ماته بابا تعلیم نه پاس ولما خی نو ما ته ولی یره بس یې نشم پتا ویل صحیح بیا مې الته کې دا استاد سره خبر وکړه خی هغه ته مو یاره که دا دروازه خرچه یاره کتاب می ته ضرورت شي او دا کتاب ولا ظالمه نو دا دروازه خرچه به تور کې خی چې کتاب او جامع ولا ظالمه نو دا دروازه خرچه به تور کول شي لا بالکل ناغوی د سکول نه مال بالکل راضي دا بزور کوم او دا هغه نه رسته بده ما سره کار کوي صحیح دی په دې طریقه ټیک نو بیا دې په پته پوه نه شم پلار ته مې مل بیا ویلو ټیک جی نو په پته پوه نه شم چې بیا څه چل کوي خو لکه زیاتر چې کم دي کیسونه داسې دي چې تعلیم نه پاتې کیږي نو هغه د غربت توجه نه پاتې کیږي چې خپل علاقې کې سکولي نو دی به سبق کم از کم ویلی شي بالکل جی دا تاسو چې را چانچان کم ځای کې اوس درې دی د ته مخامخ سکول نه دي بالکل دلته کې بخباس عزیز هم کورونه وتوي دا نامر خدای دې وسره ډیر خو کی امين او دا ټول ازمکه هغه د سکولونو ته وقف کړل خای نو نورم ور کوي ٹھیک جی خو لکه چې حکومت سکول وروړي سکول وروړي نو موږ نه ورغی ډېره ښکلې خبره ده د انعکاسۍ په بابت سره لږ راته ووایه حاجي محمد اقبال صاحب دلته انعکاسۍ صورتحال انعکاسي خو زمونږ جي داسې راځي ښه زمونږ د 10 فوټ اوچت دی په هغه ځای ټیک لاندې ځای 8-10 فوټ کتره بالکل دا اوچت دی دا به داسې زی او داسې د مرکز سره خوا کې یو اعراب راغلی ښه نو دا اکبر آباد کړي د تحصیل وو داسې د دغه ټولو کورونو راوبه داسې په دې راځي او زمونږ د اوبه دې ته پروزي او دا رسین ته بیا پروزي انعکاسي ټیک دی خو لختي وغیرہ پاخه دي لکه لختي جی لکه زمونږ دی اړخ ته ټول پاخه دي ټیک اوس پکې دا کوم نوې آبادی چې شوی را دا غي نشته جی خای دا غي نشته او دغه شاله چې تاسو یې مانو الته کوم داسې ځای په ځای لارې ټول خرابې دي کنه ته جوړ شي نه دي بالکل صحیح ده صحیح ده جی حاجی محمد اقبال صاحب د صفه او د پر ټیوبل وغیرہ شته سرکاري یاره ټیوبل خو زموږ په کلی کې نشته خای
منګه خو د خپل اوبه استعمالو ښه او نو دلته کې چې زیام ډیر زیات دی. زیم هم دی، بل سیلاب اوبه دلته تېره شوي دي نو دا خو به زیاتر د بیمارونو ډکې کړي. بالکل چې ټوله بیماری ده او دلته کې په 15 فوټ کې اوبه روزي. ٹھیک جی. بل کوم دلته چې NGO والا راشي ها جی بالکل نو هر ټیکادار له چور کړی چې هغه ته چې سونه به کې خو هغه چې 25 فوټ بور کوي. بالکل 25 فوټ کوي نو په 25 فوټ کې دلته چې 70-80 فوټو کې کنه نو صفا اوبه راځي. ٹھیک جی. په 25 فوټ کې یا په 30 فوټ کې یا په 40 فوټ کې دلته چې اوبه صفا نشي راتلی. دا بیماری د خېټې مسلې په ډېر صحیح خبره ده جی. ٹھیک شو جی. د صفای په بابت سره حاجي محمد اقبال صاحب صفای وغیرہ د لپاره تاسو له سیستم شته دي؟ یره د صفای خو چې زه کله ناظم جوړ شوم کنه جی نو دلته کې هغه دغه والو جنریټرز بناتل مخکې جنریټر په کې وو دلته کې نو یو دوه میاشتې پس ماته د الکانو ټلیفون کوم سره نه قاصد دی خی و یره سیکریټری صاحب چې زه کار شروع کوم د نانو صفا کولو خی نو ما ته به دینو هغه نه مخکې بلو خی ما ته بالکل شروع کړه کې تاسو کولو ضرورت دی دا زما کلی دی او کار شروع کې خی نو تر خو پورې وو او زما په خیال چې سلور میاشتې شو یا 15 میاشتې شو شپږ میاشتې کنه ستمبر کې چې دا ختم شوی دی او زموږ نالې ټولې غندونو ډکې. ٹھیک جی. او دا غي صفای د پاسو قسمه څوک هم نه کوي که په خپل څوک کې خو به تر خبره بالکل کني چې ټول د غند ډکې بالکل فل صفه. ٹھیک دی. ډېر مهرباني تاسو حاجي محمد اقبال صاحب چې تاسو موږ پروګرام باندې مسایل ټیم ورکوي. مسلام خوشاله الله عزت وکړه. تاسو ډېر مهرباني چې تاسو رااله او زموږ نم تاسو کو د کلی په باره کې چې تاسو کلی سم ماحول لري څنګه دي څنګه نری څنګه خلک دي تاسو سم سجيري نو الله تعالی تاسو خوشاله ساتي خدای دې تاسو عزت وکړي. تاسو ډېر مهرباني. ډېر مهرباني. ناظرین دا زموږ ګران قدر ملمو د دې پروګرام حاجي محمد اقبال صاحب که عہدو ته مونږ ګورو نو عہدې ماشاءالله دومره ډېرې دي که سیاست طرف ته ځو نو په سیاست کې دومره ډېرې عہدې دي که حکومتي طرف ته ځو ډپارټمنټ طرف ته ځو نو دومره ډېرې عہدې دي چې سړی وایي چې یاره دا ټولې راغونډې کې او د یو 400 ته ودرې نو زه وایم 400 نه به نیویارک جوړ کړي. مسله دا ده چې یو قسم پکې مخلص کېږي نه. یو 15 کالو لم یو ټیم همداسې وشو چې 15 کالو له یو کس مخلص شي نو زه وایم چې د هغې نه به واقعي سونه جوړه کړي. زه بیګا چا سره زما خبره کېده هوتي صاحبانې خبره شوله مردان کې ANP مردان ته زه د هوتي صاحب د وخت نه مخکې تللی وم. بیا زه لږ بهر ما لږ وخت تېر کړو زه چې واپس راغلم نو مردان ته بیا لاړم نو تاسو یقین وکړئ چې ما ډرایور ته ویل ما لکه ته غلط شوې ته بل ځای ته راغې دا مردان نه دی. مردان ما لیدلی دا ما ته وایي دا مردان دی جي ما ورته دا مردان نه دی مردان ما لیدلی دی ته ما نه ماشوم جوړې او تاسو یقین وکړئ چې کله ما هغه زاړه عمارتونه ولیدل نو زما یقین راغی چې دا مردان دی. که یو قسم سیریس میلاو شي نو هغه بیا داسې چینجز راولي چې څنګه هوتي صاحب راوستي په مردان کې. الله رب العزت دې وکړي چې زموږ ډپارټمنټس زموږ چې کوم د سینیر عہدیداران دي او بیا ورسره پولیټیشنز طرف ته شي سیاست طرف ته شي زموږ MNA MPA میر صاحبان ورسره چې دا څومره دا زموږ کیبنټ دي که دا لغونتې سیریس کار وکړي نو انشاءالله امید شته چې دا محرومیانې به ټولې ختمې شي. اجازت غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.